السلام علیکم دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې موږ تاسو سره یو ویډیو شریکه کړې وه چې په دغه ویډیو کې ښکارېدل او ویل شوي هم دي او موږ لیدلي هم دي په ټیک ټاک باندې چې د نادیه ګل خاوند چې کوم دی منصف د هغه نه خپه کټ شوې ده. خو اوس چې کوم خبر دی نو هغه دا دی چې منصف خپلې ښځې یعنې نادیه ګل پرېښی دی. د دې حقیقت به هم تاسو سره شریکو چې دی ولې پرېښی دی. اخر دغه خاوند خو یې ورسره ټوله زندګي ډېره په خوشحالۍ تېره کړې وه، خو کوم خبر چې په سوشل میډیا راغلی دی چې نادیه ګل خپل خاوند پرېښی دی، نو دغه تفصیل به تاسو سره شریکو. په ویډیو کې تاسو ته ښکاري لیدل کېږي هم چې د منصف نه خپه کټ شوې ده او دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې وایرل هم دي، کیدای شي تاسو هم کتلي وي. د ډېرو معلوماتو له مخې دا هم ویل کېږي چې په دوی باندې ډزې شوي وي، یا څه کسان داسې وایي چې د خپې ته څه مرض لګېدلی و، نو د دغه وجې نه د خپه کټ کړی شوې ده. او نادیه ګل چې کوم ده هغې داسې یو کس سره وخت نه تېرولو چې هغه په خپه باندې ګوډ وي، ځکه چې هغوی چکرې غواړي، عیاشي غواړي، او یو انسان چې په خپه باندې ګوډ شي هغه بیا دغه شي ځان نشي ورکولی. نو ډېر کسان وایي چې په دې وجه باندې نادیه ګل ورسره لارې جدا کړي دي. خو موږ چې کله تفصیلا معلوماتو کو مکمل معلومات مو وکړل، نو دغه خبرې چې کومې نادیه ګل پسې کېږي د منصف په باره کې، نو دغه دروغ دي. اگر که موږ ته په داسې ویډیوګانو باندې یا د داسې ویډیوګانو په جوړولو باندې څه فایده هم نه میلاویږي، خو فایده که میلاویږي که نه، خو تاسو ته یو خبر در رسول دغه زموږ کار دی چې تاسو ته یو صحیح خبر در ورسوو. ډېرو کسانو موږ نه غوښتنه کوله چې تاسو دې باره کې موږ ته صحیح معلومات راکړئ. نو صحیح معلومات همدغه و چې دا خپل خاوند نه ده پرېښې. څوک چې هم داسې څه خبرې دوی پسې کوي، نو دا خبرې ښې نه دي او د داسې خبرو نه ډډه کول پکار دي. غوښتل مو چې دا ویډیو تر تاسو در ورسوم. یو جهان مننه.